د ملي ټلویزیون قدرمنو لیدونکو او زما هیواد یا میهنې من د خپرونې خوږو مینوالو زما خنګل مرخیل سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. خدای دې وکړي چې راته رک روغ او صحتمند به یاستئ. دوستانو دا ځل زما هیواد یا میهنې من په خپرونه کې د ننګرهار یوې ښایسته او ښکلې ولسوالۍ دره نور ته راغلی یم. نو دوستانو تاسو چې زما تر خوا دا کومه ښایسته او شنه سیمه ګورئ دا په دره نور ولسوالۍ کې هغه سیمه ده کومه چې د ملي پارک لپاره نومول شوې ده. نو راغلي یو دغه سیمې ته او ګورو چې دغه سیمه څومره ښایسته څومره ښکلې او دغه راز د خلکو ژوند څنګه ده او دغه راز دغه سیمه چې ملي پارک لپاره نومول شوې ده وضعیت په کوم ډول ده. نو قدرمنو نن همدلته راغلي یو او دغلته به د دې سیمې له اوسېدونکو سره غږیږو له دوی به اورو چې په ټوله کې دغې سیمې ته څومره کار شوی ده او دغه راز څه ضرورتونه نور دي. نو تاسې را سره دغه خپرونه تر پایه وګورئ او ملتیا مو وکړئ. موږ درته د دغې ښایسته او ښکلې سیمې په تړاو معلومات درکوو. هڅې پیل د جوړېدو دا وطن د رغېدو بیا آباد بکړي هېواد مټین غښتې دی بچو بیا آباد بکړي هېواد مټین غښتې دی بچو هڅې پیل د جوړېدو دا وطن د رغېدو بیا آباد بکړي هېواد مټین غښتې دی بچو بیا آباد بکړي هېواد. زما هیواد یا میهنې من د خپرونې خوږو مینوالو بیا هم ستړي مه شئ. دوستانو په همدغه ښکلې او ښایسته سیمه کې یم کومه چې د پیل په انانس کې مې تاسو ته تشریح کړه. نو زما تر خوا د همدې سیمې یو څو اوسېدونکي ولاړ دي او له دوی سره به غږیږو چې په ټوله کې دلته د خلکو ژوند څنګه تېرېږي او ورسره څنګ کې دغه سیمه څومره د ملي پارک لپاره مهمه ده چې دغه د ملي پارک په نوم باندې نومول شوې ده. نو دوی به یې راته وایي. لومړی به تاسو سره وغږیږو. ستړی مه شئ. مننه ژوندی اوسئ قدرمن شئ ستاسو د راتګ نه چې دلته راغلی او دومره تکلیف مو ویسو دې ساحې ته ورسېدی ستاسو څخه مننه کوو. زما نوم حبیب الله دی د درې نور ولسوالۍ د اتران قریې اوسېدونکی یم. مننه حبیب الله خانه. د دې سیمې د خلکو په ژوند راته لومړی وغږېږه بیا به له هغې نه وروسته راځو دغه سیمه به اورېدونکو ته روښانه کوو چې څومره ښایسته ښکلې او دغه راز د ملي پارک لپاره برابره سیمه ده. بس د دې کلي خلکو ژوند خو عموما ټول درې نور ژوند داسې ژوند دی چې بس یو غریبانه ژوند دی او ټول خلک د خپل هغه کوم څوک چې مال لري نو دغه غرونه او دغه کوم هغه چې دي د الله پاک د هغه مال لپاره ښه یو زمینه برابر کړې ده. خو چې کوم څوک نه لري نو هغه بیا د اقتصادي مشکلاتو سره ستونزو سره مخامخ دي. نو به هر حال هغه روزي رزق خو خدای پاک رسوي خو هغه د ژوند اصول او هغه د ژوند کوم هغه د زندګۍ هغه اصولنامې چې کوم دي د هغه ډېر مشکلاتو سره مخ په ګریوان دي. دا خلک ډېرې ستونزې لري لکه اقتصادي ستونزې داسې ده چې کاروبار دلته نشته دی کومه داسې اساسي کار بیا رغونه داسې نه د دولت د خوا نه ورته توجه شوې ده او نه د تجارانو د چا د خوا نه نو یعنې داسې اساسي کار دلته نشته چې خلکو ته د هغه اساسي کار شوی وي او ځوانان دې په هغه کې مصروف شوي. په ټوله کې خلک په څه شي ډېر مصروف دي؟ ټوله کې خلک چې دي خپل د خواړې د لاس دیاړۍ سره مصروف دي. خپل هیواد کې بعضې ځایانو کې څه خواري مزدوري وکړي او هغه راوړي دلته یې وخوري. ماشاءالله ډېره ښایسته سیمه ده. یعنی زراعتي ځمکې موجود دي کتل کېږي ځنګل نه بغیر خلکو باغونه هم جوړ کړي په خپلو ځمکو کې. خلکو دلته لکه په خپلو ځمکو کې څه ډېر کري دغه راز که باغدارۍ برخه هم ورته لنډ ووایي چې خلکو د کوم میوو باغونه دلته جوړ کړي. بس باغدارۍ په حساب باندې خو دلته زموږ یو مشکل دی اساسي مشکل چې هغه د باغدارۍ او د ټول زراعت دپاره یو هغه دی چې د اوبو مشکلات زموږ ډېر دی چې دلته اوبو دومره اوبه نه لرو مونږ نو باغداري او هغه کوم فصلونه چې دي هغه اوس باغونه دلته کرل کېږي زیاتره دغه شفتالان کرلي دي خو دې داسې ښه پایله نه ده ورکړې نو بعضو چې دی لګیا دي هغه په ویستلو دي او بعضې چې دی بیا نور نیالګي د دې په مقابل کې نالۍ نو د باغدارۍ دپاره ډېر ښه ساحه ده خو چې دلته کار وشي دولت او مثال هغه همکار مؤسسې او همدارنګه د ملي تجاران دا دې ته یو پاملرنه وکړي. مننه. خیر اوسې مشره که په دې ته راته وغږېږي چې دغه سیمه څومره مهمه ده او څه شي د نور ضرورت ده چې دلته کار وشي. مهرباني. بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم ملک شاویس د درې نور د سوتن د کلي اوسېدونکي
نو دا ضرورتونه خو ډېر لري. ملي پارک اعلان شوی دی تقریبا 2 کاله وشو 3 کاله. معین صاحب راغلی و، زه معین صاحب سره وم، خپله معین صاحب هغه سر ته جګ شو. نو داسې انتخاب کړ دا هغه موړې نه نیولی تر هغه موړې پورې ملي پارک اعلان یې وکړ. ملي تلویزیون والا هم رالل، ما سره یې مرکه وکړ، نور سپین ږیرو سره یې مرکه وکړ. د ملي کله چې دا خلک موږ ګوري بیا راته وایي چې حاجي صاحب دا خلک دې راوستله، دلته اوس یو مکتوب هم راغی زمونږ د اردو لیوا ته، دا 4م پارک دی په افغانستان کې چې دا اعلان شوی دی، خو تر اوسه عملي کار موږ پکې ونه لیدله. څو ځلې موږ څه شي باندې عملي کار وشي؟ د ملي پارک عملي کار وشي او سړک. ملي پارک په خپله خو سیمه ښایسته ده، کومې برخې ته کار وشي؟ باید دلته داسې کار وشي چې دلته سیلانیان راځي، دلته سیلانیانو دپاره ځای جوړ شي، دلته مارکیټینګ جوړ شي، خلکو ته کاروبار، ځوانانو ته کار پیدا شي. چې دلته اوس ځای نه ونې لاندې به ملي پارک کې څه وکړي، په تیږې په سر به څه وکړي، دا باید اساسي جوړ شي. سیلانیانو ته دا شی ضرورت دی چې دلته چې څه ضرورت لري، هوټل ضرورت لري، اوبو ته ضرورت لري، ناستې ځای ته ضرورت لري، شپه تېرولو ته ضرورت لري، دلته برق ته ضرورت لري، دلته اوبو باید دلته بور ووال شي، د خلکو ته هر سیستم برابر شي چې دلته چې کته نه میلمه راځي باید ښار نه څه شی هم رانه وړي او دلته یې ضرورت پوره شي. په ټوله کې څومره ځوانان خلک د کومو سیمونو به دلته راځي او څومره د دره-نور د سیمې خلک د سیلانیانو خدمت کوي؟ د دره-نور دپاره سیلانیان د قندهار ولایت نه راځي، هلمند نه راځي، قندوز نه راځي، فراه نه راځي، ننګرهار خو پرېږده، ننګرهار خو د 22 ولسوالو دلته چکر ته راځي. دا خو ننګرهاریانو خپل کور دی. د افغانستان هر ګوټ نه چې راځي دا یې کور دی. موږ داسې نه ګڼو چې دره-نور د نورو خلکو نه جدا وي. دلته د دره-نور خلکو کې باید نور خلکو نه پوښتنه وشي چې د میلمه پالنه کې د دره-نور خلک څنګه دي. زه به یې ډېر صفت نه کوم ولې چې زه د دره-نور یم، او چې نور ځای نه سړی راشي باید هغو نه پوښتنه وشي چې دره-نور خلک سیلانیانو سره کوم سلوک کوي یا کوم میلمه پالنه کوي. خو دلته راځي خیمې والي یا هماغه میلمنو سره خیمې د ونو لاندې والي. زمونږ بیا زړه په دې درد وکړي چې زمونږ چارواکي، زمونږ اسلامي امارت مجاهدین ښه خدمت یې وکړ. په 20 کالو کې دونه کار نه و شوی چې اوس یې د افغانستان دپاره خدمت کوي. باید دې دره-نور دپاره هم دا خدمت وکړي چې نور ځایونو کې خدمت کوي، په دره-نور کې هم وکړي. اوس دره-نور کې یو داسې پروژه موږ نه وینو چې ځوانان پکې مصروفي او ځوانانو ته کاري، د ځوانانو خارج تک مخه ونیول شي. همدا دره-نور هر څه نه ځای لرو، کار نه لرو، پارک لرو، نور داسې کار نه لرو چې پارک کې چې اوس زموږ دوکانونه، مارکیټینګ، خلک ځوانان، هر چاته باید څوک یو شی خرڅ کړي، یو بل شی. مننه. انشاءالله نو داسې ده چې ټول کارونه په یو ځل باندې سخته ده، ځکه چې حکومتي کچه باندې به دومره امکانات فعلا نه وي چې هغه ټولې برخې دلته کار وشي، خو په ترتیب باندې په کراره به کار کېږي. مننه ملکه خیر. زمونږ یو کور دی ودان، یو خبره لرمه، زمونږ دا د جهاني بانک کې نړیوال بانک زمونږ پیسې بندې دي، ټول پیسې زمونږ وتلې وي او لږ کار شروع څه کار کته سکواټر یې لګیا وي او دلته لا نه و رسېدلی. موږ غواړو نړیوالو نه چې دا پیسې ازادې کړي په افغانستان باندې. امنیت شته، نور څه غواړي نړیوال؟ د دې خلکو پیسې ورکړي افغانانو ته چې افغانستان خلکو خپل زندگی جوړه کړي. پخوا به ورځې 20 مړي، 40 مړي، 50 مړي کېدل، جنازو اعلان به اوس پوره امن دی. بس دی. یو لنډ راته ووایه، لنډ څوک خو به د ونو پرې کولو، یعنې څوک به ونې نه پرې کوي، دغه بوټي خو به څوک نه قطع کوي؟ بوټي موږ دلته ونې نه وو، بوټي نه وو، دلته د موټر کې وچه لرګي هم بنده ده. تقریبا زما چې یادېږي، زما په عمر تقریبا د ظاهر شاه د وخت نه دا ځنګلات ساتنه دلته موږ اصول لرو.
مطلب دا چې بوټي شنه شوي دي هغې وخت نه څوک نه وهي څوک نه وهي بیا جمعې کې دا جنډه وهو مالو دپاره هغه بیا موږ سره دولت هم همکاري کوي او موږ هم کوو او دلته تجارت منع دی دلته اردو مجاهدین هم پروت دي دا هم نه پرېږدي زما هیواد یا میهن د خپرونې قدرمنو لیدونکو تاسې د دغه سیمې د یو دوو قومي مخورو خبرې واورېدې نو تاسو راسره اوسئ موږ همدلته په همدغه سیمه کې ګرځو له نورو قومي مشرانو د دې سیمې له اوسېدونکو سره همغږېږو او له هغوی اورو چې هغوی راته څه ویل غواړي لاس پکار دی او ظلمو ورته کړي توجه بیا آباد بکړي هیواد مټین غشتې دی بچو هڅې پیل د جوړېدو دا وطن درغېدو بیا آباد بکړي هیواد مټین غشتې دی بچو زما هیواد یا میهن من د خپرونې قدرمنو لیدونکو واقعا هم دغه سیمه لکه څنګه چې د ملي پارک لپاره نومول شوي نو هماغسې ښایسته سیمه ده ښکلې سرسبزه ساحې ښایسته غرونه په ځنګلونو پوښل شوي غرونه لري نو له دې مشرانو سره غږېږو له دې اورو چې راز یې په څه کې ده ولې دغه ساحه دغسې تکه شنه ده سرسبزه ساتل شوې ده څه شوي څه نه دي شوي حاجي صاحب ستړی مه شي لومړی د نوم واخله او بیا په دې راته وغږېږه چې دغه د دره نور ولسوالۍ درې ولې سرسبزه ساتل شوي غرونه یې ښایسته دي سرسبزه دي ونې پکې هماغسې ولاړې دي علت یې څه ده د چا په هڅو دغسې دغې برخې ته ډېر کار شوی بسم الله الرحمن الرحیم زما نوم حاجي محمد عالم ده د دې منطقې یو قومي مشر یم او ستاسې راتګ نه یو جهان مننه کوم نو دغه درې نور خو ډېر تاریخي دغه لري ده نو دغه ځنګلات چې ساتل شوي دي نو دا د قومي مشرانو په هلو ځلو باندې دلته ناغه والا لري چې 80 کسه ځوانان دي چې هغه د زراعت نه ساتنه کوي نو همدغه ځنګلونه همدا ساتل شوي دي همدا فصلونه دي منظري دي نو درې نور بس خدای پاک یو ښایسته دغه وګړه نور دی نو دغه سیلانیان راځي دلته او چکر یې لګوي نو دغه علاقې خلک ولا خدمت کوي میمن نوازۍ کې ډېر دا زمونږ خلک ډېر ښه تاریخ لري نو زمونږ خلک هم ورسره خوشحال دي هغه سیلانیان هم خوشحالي نو بس دغه منظري لري درې نور بس سرسبزه منطقه ده نو خدای دې هر وخت راولي دا مننه حاجي صاحب واقعا هم دغه ستاسې غوندې د مشرانو هڅې دي چې دغه ساحه دغسې ښکلې ساتل شوې ښایسته ساتل شوې ده ځنګلونه نه دي قطع شوي ساحه سرسبزه ده او دغه راز دره نور نو لکه څنګه چې د ولسوالۍ په نوم کې نور راځي نو هماغسې روښانه او نور لرونکې سیمه ده نو الله تعالی دې تل دغه سیمه ښایسته او روښانه لري په ټوله کې سیلانیانو ته څومره هغه اسانتیا دلته برابره شوي څومره دوی په اسانۍ کولی شي دغلته راشي دغه ښایسته سیمه له نږدې وګوري نو دغه سیلانیانو ته دونه سهولت دی چې شپه ورځ هغوی دپاره دغه منطقه هغوی دپاره خدمت که ده دلته څو امنیتي ستونزې نشته برم یو ټولی پروت دی لاندې ولسوالي ده نو شپه ورځ هېڅ ستونزه نشته دلته چې هر وخت دلته راشي شپې ورځې تېروي نو دا خلک هم ورسره همکاري کوي کومک کوي او هغوی هم خوشحالېږي دغه مخکې ورځو کې راغلي دا کوم ځای کې چې موږ ولاړ دلته خیمې والي وو نو موږ ورته وسات وکړ چې حجرو ته لاړ شو وایي نه دغه ساحه کې موږ خوشحال د روان اوبه وایي موږ عمر کې نه ولیدلې چې دا روان اوبه موږ دلته هلمند نه وو قندهار نه لرې علاقو نه نو دوه شپې هم دغه دیره کې خیمه ورسره وه بس دلته هغوی هم ساعت تېر وو زما هغوی چې حجرو ته نه ځو دغسې په دیرو سرسبزه ځایونو کې ګرځو دوه شپې دلته وکړو سمه ده صحیح شو مننه خوشحال اوسئ کور هم ده خیر اوسئ زما هیواد یا میهن من د خپرونې قدرمنو لیدونکو او د دره نور ولسوالۍ د ښایسته منظرو لیدونکو نو قدرمنو خپرونه مجریان لري تاسې راسره اوسئ نو موږ خپرونه اوږدوو که مو توشي په هر لور دا بدن وینې پر کور غلامی نکړو هر آن نه پرېږدو ځان ته پیغور هر آن نه پرېږدو ځان ته پیغور دغه خاوره مو د مور دا بساتو لپردو بیا آباد بکړي هیواد مټین غشتې دی بچو هڅې پیل د جوړېدو دا وطن درغېدو بیا آباد بکړي هیواد مټین غشتې دی بچو بیا آباد بکړي هیواد مټین غشتې زما هیواد یا میهن من د خپرونې خوږو مینوالو بیا هم ستړي مه شئ دوستانو په وروستیو کې د دره نور ولسوالۍ مقام ته راغلو
نو په وروستیو کې د خلکو همدغه غوښتنې چې له موږ څخه یې د همدغې موضوع په تړاو وکړي له د ولسوالۍ مقام مرستیال قاري بصیر احمد سهیل سره دغه موضوعات شریکوو او له دا ورو چې په ټوله کې د نور ولسوالۍ ته څومره کار شوی ده او دغه راز څه پلانونه دغه برخې ته موجود دي. معاون صاحب ستړي مه شئ، ښه راغلاست درته وایم. لومړیو کې خو د درنور ولسوالۍ په وضعیت راته لنډ وغږېږي او په ټوله کې د دولتي ادارو یا د ولایت ولسوالۍ د مقام په کارونو راته وغږېږي چې څومره پر وخت ولسونو ته خدمات رسوي. د ټولو نه مخکې د ملي تلویزیون راغلو هغلو کارکوونکو ته ښه راغلاست وایو. الله م راوله هر کله راشي. محترمه، یقینا چې د رینور ولسوالۍ له د امارت په راتګ سره ډېر خدمتونه شوي دي. اتفاق او اتحاد هر څه برابر شوي دي او د ولسونو او د حکومت ترمنځ هماهنګي موجوده ده. امنیت خو الحمدلله په ټول افغانستان کې بشپړ تامین دی، مشکل نشته. معاون صاحب، زه ښه ده چې دغه ولسوالۍ هغه وضعیت بیخي نارمل ده او ستونزه مشکلات پکې نشته. زموږ د نن دغه برنامه د درنور ولسوالۍ سوتن یا د اوتران سیمو کې هغه کومه سیمه چې ملي پارک ته نومول شوې ده، تقریبا په همدغې موضوع په همدغه سیمه مو خلک وغږول، خلک را سره وغږېده. د دغې سیمې په تړاو ډېری خلکو غوښتنې درلودې او دا خبره یې کوله چې دغلته کوم دغه ملي پارک چې دغه سیمه نومول شوې ده سړک ورته خراب ده، د سیلانیانو کوم چې څوک راځي دلته د اوسېدو ځای نشته ده، نور کارونه ورته نه دي شوي. په ټوله کې دغې سیمې ته څومره پام شوی ده او که نه یې شوی پلان کې څه دي؟ الحمدلله د امارت په راتګ سره یقینا د رینور له د سیلانیانو تګ راتګ بیخي زیات دی او ډېر خلک د لرې ولایتونو دلته راځي. خصوصا د ملي پارک سیل له عملي تاسو لاړئ وم لیدلو. د امارت په غټه سطح مشران د وزارت په سطحه هغه راغلي ملي پارک دلته وکتو، د نږدې نه هر وخت راځي. والي صاحب خپله څو ځلې راغلو. نو انشاءالله د موږ ژمنه دا ده چې دا سړک به هم جوړوو او ملي پارک له به ټول سهولتونه هم برابروو د سیلانیانو د راتګ دپاره چې څومره زیات دی چې د یو څو چنده نور زیات شي. نو انشاءالله سړک به هم جوړوو او ملي پارک به هم جوړوو. انشاءالله بودیجه به د دې لپاره منظوریږي او انشاءالله جوړیږي به خامخا. معاون صاحب، سیمه ډیره ښایسته سیمه ده، ښایسته غرونه ونو باندې پوښل شوي ځایونه دي. په ټوله کې څومره دې ته پام کېږي چې دغلته به څوک ونې نه وهي، دغه بوټي به نه کته کوي او ورسره څنګ کې دغلته به څوک ښکار نه کوي چې دغلته کوم ژوي حیوانات موجود دي د هغې ښکار به نه کوي. دې برخې ته هم څومره پام شوی؟ دې برخې انشاءالله په مکمل توګه باندې مطلب د چاپېریال ساتنې خپل کوم رئیس چې د کابل کې هغه هم راغلی څه وخت مخکې دغته مطیع الله خالص هغه هم دغته راغلی او خپله لیدنه وکړله. د ځنګلي ژومو د دې خو مکمل ساتنه کېږي، هغې اجازه خو بالکل نشته د دولت د خوا نه بند دي. او بل پاتې شولو د ځنګلونو په ساتنه کې انشاءالله امارت ژمن دی د دې چې هیڅ چاله د دې د وهلو اجازه نشته چې ملي پارک دی و یا نور غرونه د قطع کړي او دا د قطع ویسي. دا شی مکمل بند انشاءالله. په ټوله کې د ولس همکاري تاسو سره او تاسې د ولس هغه غوښتنو ته یا ستونزو ته څومره پر وخت رسیدګي کولی شئ؟ څومره ستاسې دفتر دروازې د ولس پر مخ خلاصې دي؟ دا د موږ ولس دی، موږ به انشاءالله دو له مینه محبت ورکوو، دو به موږ له مینه محبت راکوي. موږ د همدغه ولس بچي یو او د دغه ولس نه زګېدلي پیدا شوي خلک یو. مطلب د دې ولس به موږ خدمت کوو، دو به زموږ خدمت کوي. الحمدلله خامخا انشاءالله ټول افغانستان کې خوشحالي خپره ده. الله دې نور هم خوشحالي زیاته کړي. ستاسو نه هم ډېره مننه د راتګ نه، الله دې اجرونه ډېر کړي. مننه، کور ودان خیر اوسي. مننه. نو قدرمنو، زموږ د نن دغه خپرونه چې د رینور ولسوالۍ کې مو ملي پارک ته ځانګړې کړې وه او په همدغې موضوع مو خلک غږولي وو، په همدې ځای پای ته رسېږي. تر بیا مو زه خانګل مرخیل په پاک الله سپارم. الله مو مل شه.